بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ دوستانو، تاسې کوشش وکئ چې په لیسانس باندې تکیه ونه کړئ. که چیرې تاسو ته د دې سهولتونه یې چې ماسټري وکئ، نو ماسټري مه پرېږدئ. کوشش وکئ چې په یو معتبر پوهنتون کې، د معتبر پوهنتون څخه زما هدف دا دی چې منابع یا سورسز پرېمانه ولري. زه دا نه وایم چې ته نو ډېرې پیسې مصرف کړه دا نو معتبر راځي، یا یو ګران هېواد ته ولاړ سه، طبیعي دی چې د ژوند سطحه به لوړې هر څه به ګران وي، نو پوهنتون فیسونه هم ګران دي. دا زه نه وایم. زما هدف د معتبر پوهنتون څخه دا دی چې منابع باید په کافي اندازه باندې ولري، ښه غټ کتابتون ولري، په لکاو کتابونه ولري او جورنالونه ولري، او په عین حال کې الکترونیکي کتابتونونو ته هم لاسرسی ولري. تا ته یو معتبر پوهنتون وایي. مثلا زموږ د میسور یونیورسټي ده په 1914 کې جوړه ده او تقریبا 101 کاله کېږي. 101 کاله کې دا اوس په کافي اندازه باندې مواد شته که څوک وایي. دا یوه خبره ده. دومه خبره، ته به په ځان کې تغییر راولي. که زه تا د دنیا یو بهترین یا اعلی ترین پوهنتون ته بوځم، خو که ته زیار ونه باسې، کوشش ونه کړې، هېڅ معنا نه لري. منابع شته، انټرنیټ شته، سورسز شته، جورنالونه شته، آرټیکل شته، کتابونه شته، دا ټوله شیان درته شته چې ته نه وایې نو دا څنګه کېږي؟ او بله ژبه زده کړئ، نړیوالې ژبې زده کړئ. ځوانانو، تاسې وخت ډېر بې ځایه مه تېروئ. موږ یې دلته وینو، کوم ځوانان چې زحمت باسي، کوشش کوي، هغه ډېر لاسته راوړنې لري. کم ځوانان چې وخت بې ځایه تېروي، په منظرو، په ساعتېریو، بې ځایه شیانو باندې وخت تېروي، هغې چی نه لري، هغې هېڅ لاسته راوړنه نه لري. موږ یې دلې وینو. حتی هغه بورس چې ورکړی دی، هغه بورس یې لا ناکه ورکړی دی. نو اقلا انسان باید د خپل ذمهوارۍ، چې هغه ذمهواري ده، که 100% نه وي، 80%، 80% خو یې ادا کړي. ځوانانو هر چا سره چې فرصت دی، د فرصت څخه عظیمه استفاده واخلي. ژبې زده کړه، کورسونه ووایه، کمپیوټر ووایه، دیني علوم زده کړه، قرآن شریف زده کړه، تفسیر زده کړه، عصري علوم زده کړه، ماسټري وکړه، دکتورا وکړه، پوسټ دکتورا وکړه. د خپل د دغه ځوانې انرژۍ څخه ښه استفاده وکړه. یو وخت به فرصت یې صحت بنی، یو وخت به صحت دی فرصت بنی. نو په ځوانۍ کې دواړه. ځوانانو تاسو کوشش وکړئ چې عظیمي استفاده وکړئ د خپل وخت څخه، د خپل انرژۍ څخه، د خپل سالم بدن څخه، ځکه چې دا هغه وخت دی، دې ته پروډکټیو وخت وایي. یعنې دا هغه وخت دی چې کله ته تولید کوې. په دغه وخت کې چې ته هر څونه تولید وکړې، دا ستا د آیندې دپاره ګټه کوي. تا خپل ځان جوړ نه کړي، تا خپل وخت بې ځایه تېر کړي، په لابو لابو منظرو بې ځایو شیان تېر کړي، ستا آینده به ډېره تاریکه وي. ستا آینده به ډېره تاریکه وي. بیا به ته ګیلې کوې چې ولا کارونه خراب دي، وظیفه نه پیدا کېږي، بل مشکل دی، بل مشکل دی. دا چې څه دی؟ دا ستا د ځوانۍ نتیجه ده چې ته په سپین ږیرتوب یا په پوخ عمر کې وینې. ډېره مننه.